جی نو د بیا یو ځل د ژوند هغه حصې ته راغلو چې کوم ډېر وخت راشي ملګرو تاسو ته پته ما به تاسو ته اکثر ویلي ملګرو سعودیه کې نه مخکې او بیا د هغې نه پس بیا لاړو پاکستان ته او کراچۍ کې وخت تېر کړو سعودیه دا سفر دی او زما چې کوم کار زده دی مونږ او ما هغه کار راغلو خلک چې څنګه د پاکستان نه راغلي مونږ د پاکستان نه ډېر په دغه کې راغلو په مجبورۍ کې مونږ خپل ملک نه پرېږدو چې خوشحاله یو چې ښه یي مونږ نو مونږ یې نه پرېږدو ځکه چې مونږ خپل پاکستان ډېر ګران دی او خبره اول دا ده چې سړی حالات تنګ شي لږ وخت یې لږ دغه شي نو بیا د هغې نه پس انسان مجبوري شي او مجبورۍ کې انسان بیا سفر هجرت کوي خو ښه شی دی بد نه دی او بس مونږ هم راغلي دغسې او خپله کوم څه هنر مې چې زده دی هم په هغې کې ما د دې به ته یو بله دغه هم جوړوم د دې لپاره چې مونږ څه ټایمینګ دی څنګه پاسېږو څنګه کار کوو څنګه مطلب څه شی کار دی زما کېدای شي تاسو لیدلي مې زما شورټ ویډیوګانو نه تاسو اندازه لګولي دلته ورته یو کار کړی مخکې ما ډېر کار کړی تقریبا 6 کاله ایکسپیرینس دی زما مخکې او اوس هم پکې لګیا یم داسې یو وړوکې غوندې خبره مې سره شیر کوله که نه چې اوس به د دې ځینې مونږ خپل حالات او واقعیات تاسو ته بیانوو او د دې ځینې به مونږ تاسو سره غږېږو او بس کلی وطن د هر چا یادېږي نه به یې یادوو کلی وطن به هېر کړو یو وخته پورې بس وخت به راشي واپس او بیا لاړ شو او بیا به ښه شو بیا به خپل د چکرو او د خپلو ملګرو سره د وچې جوړې مازدیګري او ډېر ځایونه دي خو دا چې یو دغه کې نه ختمو که نه ګوره چې یو ویډیو کې تاسو ته خبره ختمه نو بیا به تاسو څه کوئ تاسو بیا څه کوئ اوس به فی الحال داسې چل وکړو چې اوس